د لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي او پاک نامه له پاکستان د راستنه شوو کډوالو کورنیو سره د مرستې او د هغوی د ځای پر ځای کېدو لپاره په ملي کچه تدابیر نیول شوي دي. د افغان کډوالو سره د پاکستان چلند غیر انساني او ناورین زېږوونکی بلل شوی دی. هلمند یو له هغو ولایتو دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې لا غاړې بارمچي ولسوالۍ ته کډوال راغلي دي. که څه هم د دې کډوالو کورنۍ سره د اسلامي امارت خیره بنسټونو لاسنیوي او ورسره مرستې کړې دي، خو لا هم په دې برخه کې زیات کار ته اړتیا شته. د هلمند ولایت مقام ویان الحاج مولوي محمد قاسم ریاض صاحب سره به له پاکستان هیواد د تازه راستنېدونکو کډوالو کورنۍ سره د مرستې په تړاو ځانګړې مرکه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه سره ملتیا وکړي. مولوي صاحب ډېر ښه راغلاست. مولوي صاحب پیل بلدي وکړو چې تر دې مهاله پورې څومره کډوالي کورنۍ راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو او تاسو د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. تاسو د پوښتنې په جواب کې به ووایو چې دغه د ګاونډي هیواد څخه د افغان مهاجرینو د جبري راستنولو بهیر چې په دا وروستي ځل باندې پیل شوی دی، بیا تر دا مهاله پورې شاوخوا 250 کورنۍ د بارمچي له لارې هلمند ته راستنې شوي. مولوي صاحب دا کورنۍ د بارمچي د لارې هلمند ته راغلي دي که د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې هم دې ولایت ته راغلي دي؟ دغه ارقام چې ما یادونه وکړل دا یوازې د بارمچي له لارې هلمند ته راستنې شوي دي، خو ځینې نور په متفرقه ډول باندې چې هلمند ته راستنې شوي دي د سپین بولدک له لارې څخه هم داسې څو کورنۍ شته چې اوس ارقام زما سره نشته خو موجود دي. د دا کورنۍ وضعیت څه ډول دی؟ نو طبیعي خبره ده چې یو څوک د یو هیواد څخه مهاجر راستنېږي خپل هیواد ته او هغه هم په اجباري ډول باندې وي او هغه هم د دوی د خوښې خلاف او د معمول خلاف او بلکې د نړیوالو نورمونو خلاف وي چې هغوی ته هغه د دوی هغه اجناس و د کډې شیان هغه هم ورڅخه ګرځول کېږي او نه ورکول کېږي، نو طبیعي ده چې حالت به یې ډېر زړه بوږنونکی او خراب وي او هغه به د ډېر ترحم وړ وي. چې یو د هغو څخه هم دغه مهاجرین دي چې د بارمچي د لارې هلمند ته راستنېږي. زموږ د معلوماتو په اساس چې هغه وضعیت چې دی هغه سم نه دی، هغوی په اقتصادي لحاظ او په رواني لحاظ باندې ځپل شوي دي، نو طبیعي ده چې وضعیت یې سم نه دی. ډېره مننه کوو. اسلامي امارت کوم امکانات د دې کورنۍ سره د لاسنیوي په برخه کې لري؟ د هلمند ولایت مقام یوه ځانګړې کمیټه د ثبت تثبیت او استقبال په نوم باندې بارمچي ته ولېږل تر څو هلته د دغه راستنېدونکو مهاجرینو ثبت وکړي، هغوی ته هرکلی ووایي او د هغوی تثبیت وکړي. چې تر دغه تثبیت او ثبت وروسته بیا هلته مالي کمیټه هم فعاله ده، د ترانسپورټیشن په برخه کې هم یوه کمیټه چې د هغه هلته فعاله ده، همداسې د روغتیا په برخه کې او د نورو خدماتو په برخه کې هلته ځانګړې کمیټې شته. تر تثبیت وروسته و دوی ته د دوی د انتقال شرایط برابرېږي، کرایه و سفریه چې د هغه ورکول کېږي، که هلته اوسېدل هلته د اوسېدنې دپاره موقت پنډغالی هم شته، که خپلو ځایونو ته تله د امارت په موټرانو کې انتقالیږي او هغه د ضرورت وړ همکاري چې د هغه ورسره کېږي او پر هغه سربیره هلته د یونیسیار او آی او ایم خیریه سازمانونه چې دلته یې څانګې فعاله دي او هغوی بیا په خپله برخه کې خدمات وړاندې کوي. دا خدمات د صحي خدمات یوازې که په نور برخو کې هم خدمات ورته وړاندې کېږي؟ مثلا دوی چې راځي طبیعي خبر ده چې ځینې کسان به مریضان وي. ما یادونه وکړه چې د روغتیا په برخه کې هلته کمیټه شته، هلته ډاکټران دي، مسلکي کسان دي، طبي سامان آلات هلته شته، دوا او درمل هلته موجود دي چې د اړتیا په برخه کې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کېږي او نورې کمیټې هم شته چې د ترانسپورټیشن په برخه کې او مالي همکاري ورسره کوي او هغه مؤسسات چې هلته کار کوي هغه یې ثبتوي چې په راتلونکي کې بیا همکاري ورسره وشي. بله، کله چې دا کورنۍ راځي حاجي مولوي صاحب د دوی لپاره پروسیجر څه دی؟ مثلا لومړی ځل چې دوی راځي او دوی تثبیتېږي چې واقعي دا رښتیا هم کډوال دي او د پاکستان هېواد څخه راځي، طبیعي خبر ده چې په موقت پنډغالي کې بوسیږي، وروسته بیا د دې د انتقال لپاره څه ډول تدابیر نیول کېږي؟
نو دغه مهاجرین پر څو کټګوریو باندې ویشلای شو. یو هغه مهاجرین دي چې هغه په وطنو کې ځان ته ځایونه ولري، هلته قریبان او دوستان ولري چې هغوی خپل په خوښه باندې غواړي چې هغه ځای ته انتقال سي. اسلامي امارت یې په خپل وسایلو کې او تر هغه ځایه پورې انتقالوي. دا چې بیا وروسته دوی کومو مرستو ته اړتیا لري هغه خو دوی ثبت سوي، هغه اسناد یې موجود وي، د هغه پر اساس باندې بیا هغه طرز العمل سره موافق د دوی سره وخت په وخت همکاري کیږي. او هغه کډوال چې بل ځای ونه لري هغه په لښکرګاه ښار کې په غازي محمد ایوب خان مینه کې د عمري شرکت له لوري د دوی دپاره د یوې میاشتې ټول هغه د ضرورت وړ مواد چې دي هغه چمتو سوي دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د تعلیم او تربیه په برخه کې دي، که د خوراک او د چشاک په برخه کې دي، تر یوې میاشتې پورې دلته ساتل کېږي تر څو چې بیا د دې ځای څخه دوی ته یو بل ځای د انتقال چې یا دوی په خپله خوښه باندې ځي او یا امارت ترتیب ورته برابروي. نو اوس په الحال خو چې دوی کله راځي بارامچې ته هلته یو 24 ساعته تر 48 ساعته پورې دوی آرام کوي تر څو دغه چارې چې دي هغه تنظیم سي. هلته هم موقت پنډغالی شته، دلته په لښکرګاه کې هم پنډغالی موقت چې دی هغه شته. د هغه وروسته څخه بیا نور ترتیبونه انشاءالله برابریږي. بله مننه. او کله چې دی راځي مثلا د پاکستان څخه افغانستان ته راځي راوړي دلته د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا څخه هم ثبت او راجستر شته چې بیا دوی سره مرستې وشي که نشته؟ دغه د IOM دفتر یادونه چې ما وکړله د خپل د کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دفتر دی چې دوی یو ټوکن ورکوي دلته. دغه مهاجرین چې دغه ټوکن یې واخیستی دا بیا پروسیجر داسې دی چې دغه ټوکن په اخیستلو سره به دوی ځي کندهار ته یا هرات ته، یو کس د دې کورنۍ کفایت کوي چې ولاړ شي دغه ټوکن د ځان سره واخلي. چې هلته د IOM مرکزي دفترونه دي، دلته مرکزي دفتر موجود نه دی. نو یا به د کډوالو بیا راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د هغو سره انلاین شریکېږي چې هغه بیا په خپل ثبت کتاب کې نیسي او وخت په وخت د نورو مهاجرینو سره کومې مرستې کېږي دغه خلک به هم ورڅخه برخمن. بله جمهوریت صاحب بشري مرسته د دوی اړتیا زیاته ده. د اسلامي امارت د کورنیو امکانات ترڅنګ بهرنیو مرستندویو مؤسساتو څومره د مرستې ټټر وهلی دي؟ د هلمند ولایت مقام په لارښوونه د اقتصاد ریاست چې د مؤسساتو د همغږۍ په رأس کې قرار لري تقریبا 20 شپې مخکې د ټولو مؤسساتو د مسؤلینو د هغوی د استازو د هغوی د همکارانو سره یوه ناسته وکړل خاص په همدې موخه باندې او د دوی سره د دغه راستنېدونکو مهاجرینو ستونزې مشکلات دا ورسره شریک کړل او د هغوی سره په دې برخه کې د ممکنه مرستو غوښتنه وکړل. ټولو مؤسساتو چې دلته شتون لري هغو خپله مهنګي ښوولې ده او ژمنه یې کړې ده چې د اړتیا په برخه کې چې دوی ته کوم شی متوجه کېږي هغه دوی په اړوند برخه کې هغه خپل همکاري نه سپموي، خپل همکاري به کوي. دا چې دقیق ارقام تر اوسه پورې نه دي ښوولي نو هغه به انشاءالله وروسته معلومه شي. بله د کډوالو د کورنیو د ماشومانو د روغتیا لپاره به تدابیر څه ډول ویندي؟ ګرځنده ټیمونه به هم په سیمو کې ګرځي، مثلا دا سیمو ته دی ځي چې هلته صحي خدمات د نور ښارو یا د نور ګڼمیشتو سیمو په پرتله پیکه وي، کمزوري وي، نو هلته به د دوی د لپاره ګرځنده روغتیایي ټیمونه موجود وي که نه؟ دغه کډوال چې په کمپونو کې اوسېږي په موقتو پنډغالو کې هلته خو روغتیایي کمیټې موجودې دي د عامې روغتیا ریاست په رهبرۍ باندې هغه به منظم او په پرله پسې ډول باندې د هغه کمپونو نظارت کوي تر څو ماشومانو یا لویانو ته کوم روغتیایي مشکلات او ستونزې پیښیږي هغه به رسیدګي ورته کوي. او هغه کډوال چې هغه سیمو ته انتقالیږي، کلیو وطنونو ته انتقالیږي، تاسو ته معلومات شته چې د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې موبایل ټیمونه فعاله دي په هرې سیمه کې او هلته روغتیایي مراکز هم شته په هره سیمه کې. نو لکه څنګه چې د نورو هیوادوالو خدمت کېږي د روغتیا په برخه کې دوی ته به حق د اولیت ورکول کېږي. بله ځکه دې
سفر یې کړی دی ستړیا ګالي دي، نو شاید چې روغتیایي وضعیت یا رواني لحاظ د نور خلکو په پرتله څه اغېزمن شوی وي. نو مننه مولوي صاحب. بله دغه دا ده چې د راغلو کډوالو د کورنیو د که مسلکي او یا غیر مسلکي کسان ولري په دولتي ادارو او یا هم په یو شمېر بنسټو کې به د دې په ګمارنه کې څه ډول تدابیر نیول شوي وي؟ د دغه موضوع په ارتباط باندې تقریبا 6 شپې مخکې موږ ولایت مقام کې د صنعت او تجارت ریاست تر چتر لاندې او د سوداګرۍ خونې د تجارانو سره مجلس درلودی چې په هغه کې د هلمند ولایت مقام رهبري دا خبره یاد کړله. تر ډیره حده پورې خصوصي سکتور برخه کې تجارانو دا لیوالتیا ښودلې ده او دا ژمنه یې کړې ده چې په هغه برخو کې چې اړتیا ورته لیدل کېږي او په هغه مسلکي برخو کې که په غیر مسلکي برخو کې حق د اولیت به په د کارونو د زمینې په برابرولو کې و همدغه مهاجرینو ته ورکول کېږي چې دا مهاجرینو په کار باندې سي او دوی ته کاري فرصتونه برابر شي. او تر کومه حده پورې چې د اسلامي امارت په صلاحیت کې راځي انشاءالله چې ودې ته د ولایتي ادارې ژمنتیا شته چې دغه کسان چې هغه اهل کار وي او د هغوی څخه په کومه برخه کې کار اخیستل کېږي انشاءالله حق د اولیت به ورکول کېږي. بلې ځینې یو شمېر مؤسسات په حرفوي کورسونه هم لري، دا هم د هغو لپاره فرصت دی چې مثلا حرفوي زده کړې ترلاسه کړي. بلکل دا خبره یادواري شوې ده. ډېره مننه مولوي صاحب. د کډوالو کورنیو سره د کورونو د ورکړې په برخه کې بله مسله ده، دولت څه پلان لري؟ د کډوالو لپاره یو ښارګوټی افغانستان اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري هلمند کې منظور شوی دی. د دغه ښارګوټي هغه لومړني مراحل د ډیزاین او د سروي او کروکي او دا چې دي هغه بشپړ شوي دي. د ولایت مقام او ښارسازي ریاست، مهاجرینو ریاست او زراعت ریاست او نورو اړوند ریاستونو په همغږۍ او په همکارۍ باندې طرحه جوړه شوې ده. دا طرحه به وزارت ته استول کېږي، د وزارت له لوري به د مشرتابه محترم مقام سره شریکېږي چې انشاءالله دغه ستونزه به حل کېږي. له هغه وروسته به د خپل اصول او طرز العمل موافق نمرې او رهایشي کورونه او دغه راستنېدونکو راستنوسو مهاجرینو ته ورکول کېږي. دغه کمپ یا دغه رایشي ښارګوټي به د لید لښکرګاه مربوط سیمو کې که لیر پرتو سیمو کې دغه ښارګوټي چې دی په دې کې هغه کم طرز العمل چې راغلی دی شرط پکې دا دی چې دا باید ښاري سیمې ته نږدې وي. نو دلته د لښکرګاه پر شاوخوا باندې داسې سپینه مځکه نه وه چې هغه دې دغه 100,000 جریبه مځکه چې دغه دې پکې پوره شي. نو ګرشک ښار ته نږدې او ګرشک ته څیرمه یوه داسې سیمه چې د هغه شته چې دغه 100,000 جریبه مځکه پوره کولی شي. د هغه ډیزاین شوی دی انشاءالله چې هغه هم عمومي شهرات ته نږدې دی چې هرات کندهار ډمبر دی او هم وګرشک ښارګوټي ته نږدې دی. بله مننه مولوي صاحب. اکثره وخت کډوال چې راځي بیا د کورونو خاوندان او یا هم راهنمایي معاملات لخوا څخه کورونه په ګرانه بیه ورکول کېږي، یعنې د دوی له مجبوریت څخه ناوړه استفاده کېږي. په دې اړه د ولایتي ادارې تصمیم او تدابیر څه دي؟ مخکې چې ما کومه یادونه د مجلس وکړل چې څو شپې مخکې هلمند ولایت مقام د تجارانو سره مجلس درلودی. په هغه ناسته کې د راهنمایي معاملاتو هغه د اتحادیې مسؤل هم شتون درلود. دغه موضوع یاده شوې ده چې مهاجرین چې دي هغه د ترحم وړ دي او راستنېدونکي کډوال چې دي د هغو سره باید همکاري وشي او د هغو سره باید مرسته وشي. د راهنمایي معاملاتو او همدارنګه د هغه خلکو چې هغه د سرایونو مالکان دي د هغو دا یو مسؤلیت جوړیږي چې په خپله برخه کې همکاري وکړي چې یو د هغو څخه همدغه همکاري ده. همدارنګه به د هلمند د حج اوقافو ریاست له لوري، د هلمند د اطلاعات و کلتور ریاست له لوري او د نورو هغه ریاستونو ادارو له لوري چې په دې برخه کې کار کوي و خلکو ته د رسنیو او د مساجدو او د منابرو له لارې عامه پوهاوی هم ورکول کېږي او د دغه مهاجرینو سره د مرستې فضایل به د اسلامي احکامو په رڼا کې ورته بیانېږي تر څو خلک د مهاجرینو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي.
کې. بله که ځینې کسانو سرغړونه کول بیا به د قانوني اقدامات څخه استفاده کیږي؟ طبیعي خبره ده چې اسلامي امارت په هر برخه کې اصول لري، مقررات لري او اړوند ادارې په هغه برخه کې کار کوي. نو څوک د اصول او مقرراتو خلاف ورزي کوي خامخا به پوښتنه ورڅخه کوي. ډېره مننه. مولوي صاحب، ملي تجارانو د افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې له ولایتي ادارې سره څه ډول د همکاري ژمنې کړي دي؟ مثلا یو هغه ملي تجاران چې عملا کار پیل کړي لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، یا په صورت عموم ډول د ملي تجارانو ذهني سازي په دې برخه کې څنګه ده؟ الحمدلله د هلمند ملي تجاران زړه سواندي خلک دي او هغوی ترحم والا خلک دي. مخکې هم په دغه ملي پروسو کې خپل کردار ادا کړی دی، مثبت کردار ادا کړی دی او د مهاجرینو په سلسله کې چې مخکې هم دغه اجباري سلسله شروع شوې وه، هم خپل همکاري کړې ده او دا ور هم په ډېره مینه او په ډېرې خوښۍ باندې ودې ته لیوالتیا ښولې ده او ژمنه یې کړې ده چې د مالي کمیټې سره به خپل د توان او وس موافق مرستې چې دي وکړي. نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې ملي تجاران د هلمند به په دې برخه کې خپل اعتراض همکاري ونه درېږي. مننه. او د کډوالو سره د مرستې راټولولو په تړاو کومې کمیټې ټاکل شوي دي که نه؟ مثلا نه یوازې دا چې د ملي تجاران څخه پیسې راټولې شي، یا په صورت عموم ډول داسې ملي کمپاین وشي په دې برخه کې؟ تر دا مهاله خو په دغه برخه کې مشخصه کمیټه نشته. البته موږ خلکو ته ویلي دي، اما په هوای مو خلکو ته ورکړی دی، هغه د مالي کمیټې ادرس چې دی هغه مو نشر کړی دی. نو هر څوک کولای شي چې په خپل برخه کې څه همکاري کوي هغه د دغه مالي کمیټې سره شریک کوي. بله. او په یو شمېر سیمو کې د اسلامي امارت په کورنۍ بودیجه پرمختیایي پروژو کارونه روان دي. په دغه پروژو کې دوی ته څومره کسان ته د کار کولو فرصتونه هم برابرېدای شي؟ هر هغه پروژه چې هغه عمل منفعه پروژې وي او خلکو ته د کار په برخه کې اړتیا ولري، هلمند ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه راستنېدونکو مهاجرینو کې چې څوک بیکاره وي او کار ته اړتیا ولري یا په یو برخه کې مسلکي وي، په یو برخه کې د کار اهل وي، هغه ته حق د اولیت ورکړي او په دغه پروژې کې به انشاءالله نیسي. یو شمېر خلک شکایت دا کوي، اندېښنه دا لري چې مولوي صاحب چې هر وخت داسې یو ډول ملي پروسې پیل شي لکه د مهاجرو سره د مرستې یا نور دې ته ورته نور پروګرامونه، دلته حرفوي فکرګیر یا حرفوي سوالګر ورسره زیاتېږي. مثلا دی مهاجر نه وي او دی د مهاجر په نامه امتیاز ترلاسه کوي. د دغه ډول ناخوالو مخنیوی څه ډول کېدای شي؟ د کومې طریقې له لارې؟ دا خو مخکې هم یادونه وکړله چې د ولایت مقام په مشرۍ د تثبیت، ثبت او استقبال کمیټه فعاله ده په بارمچي کې. نو دغه مهاجرین چې کله راوړي د دغه کمیټې له لوري تثبیت کیږي، پلټنه کیږي او ډیر سرچ کیږي تر څو دا معلومه شي چې دا حقیقتا هم کډوال دی، مهاجر دی، د مرستې مستحق دی او که حرفوي دی. نو څو بیلابیل موارد موږ لرو چې موږ بیا اعلان کړي هم دي له خپل ادرس څخه چې داسې کورنۍ چې هغه په فریب او په دوکه باندې ځانونه مهاجر معرفي کړي وو، خو د دغه کمیټې د پلټونو په پایله کې هغه غیر مهاجر ثابت شو. نو دلته هم په لښکرګاه ښار کې یو مستقل امریت شته د دغه حرفوي سوالګرو او د هغه اصلي واقعي مسکینانو او اړمنو خلکو د تفکیک په برخه کې کار کوي. انشاءالله زه مطمئن یم چې د دغسې کمیټو او د دغسې مستقلو کمیسیونونو په شتون کې به دا ډېره کمه پیښه شي چې څوک به حرفوي وي او ځانو په واقعي مسکین. زما د سوال دغه دا و اجمالي صاحب، ځینې وخت مثلا دغه پروسه چې تاسو ټاکلې ده دا خو مثلا چې هلته افغانستان خاورې ته راوړي هلته تثبیت کېږي یا په صورت عموم ډول یا د معمول سره سم په ښارو په کلي کې مو ورسره سوالګر زیات شي. د دې مخنیوي مې یو ډول پکار دی که نه؟ مثلا د دې پر ځای چې باره خلک عواقي مهاجر د کډوالو سره لاسنیوي وکړي یا د هغو سره کم نیت د مرستې لري، دا رقم بې نظمي چې بیا خو نو هغه اصلي خلک پاتېږي. په دې برخه کې یو ترتیب دا شته چې د هلمند د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په منظم ډول باندې
داسې یو ترتیب لري چې دغه مهاجرین چې راځي واقعي مهاجر وي هغه د دوی تر ثبت تیریږي او د دوی په رسمي مکتوب باندې بیا IOM یا UNHCR ته معرفي کېږي چې په مهاجرینو سره مرسته کوي او که یو کیمپ ته معرفي کېږي چې هلته هغه واوسېږي هلته وخت تېر کړي. د هلمند د مهاجرینو ریاست په رسمي مکتوب باندې دوی کولی شي چې معرفي شي او هغه بیا مرستې ترلاسه کړي. نو حرفوي کسان چې دي هغه خو د مهاجرینو ریاست مکتوب نه لري نو نشي کولی چې ځان په مهاجر باندې. بله نو داسې کې په یو کلیو کوڅو کې لږې حرفوي څه ترلاسه کړي یا ډېر خو د ستاسو وینا واقعي ډول نشي کولی چې ترلاسه کړي. نو په دې برخه کې د اړوند د ارګانو فعالیتونه څومره ګړندي شوي دي اوس فعالیتونه؟ بله د مهاجرو سره د همکارۍ په طرف چې کومې کمیټې دي مثلا د هغو فعالیتونه څومره دوامداره دي؟ دا یوازې په هغه وخت کې د دوی فعالیتونه وي چې کله مهاجر راوړي که کله چې د کمیټه جوړه شوې د دوامداره فعالیت کوي؟ دغه د مهاجرینو د جبري راستنولو پروسه چې پیل شوې ده بیا تر همدې مهاله پورې یعنې تر دا اوس پورې زه ما او تا اوس خبرې سره کوو دا راستنېدنه روانه ده وقفه نه لري بلکې د ورځې د شپې او دا رقم په رسمي ورځو د جمعې په ورځو کې رااوړي. نو چې د دوی د راستنېدنو بهیر روان دی ټولې کمیټې چې د هغه 24 ساعته فعاله دي او د مهاجرینو په خدمت په خپله برخه کې بوخت دي. ډېره مننه کوم جمهوري صاحب کور مودان خوشحاله اوسئ چې د ډېر مسؤلیت سره بیا هم زموږ سره خپرونې کې مو ګډون وکړئ او زحمت مو وایستئ دفتر ته رالاست. نو په وروستۍ کې دې پیغام څه دی په خاص توګه ملي تجاران ته عام خلکو ته او کډوالو ته بالاخره څه پیغام لري؟ کډوالو ته خو مو دا پیغام دی چې هرکلی ورته وایو په ډېرې خوښۍ خوشحالي او په مینه باندې زموږ غېږه ورته خلاصه ده او دا ورته وایو چې الله پاک دې راولي خپل وطن دی خپل کور ته راغلی او د هلمند ولایت مقام او ولایتي ادارې په استازیتوب د همکارۍ و د مرستې و چې موږ سره راجع کېږي په هغه برخه کې بشپړ ډاډ ورکوو او د ملي تجارانو همدارنګه د خیریه بنسټونو خیریه سازمانونو مؤسساتو او عامو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې د خپلو مهاجرینو وروڼو سره مرسته وکړي څه چې په وسه وي هغه یې ورسره وکړي او دغه وخت چې دی هغه د مرستې او د خدمت دی چې خپل د مهاجرینو وروڼو سره په یوه برخه کې خدمت کولی شي همدا یو وخت دی نو لکه څنګه چې مخکې هم خدمت کړی دی په دې برخه کې نور دې هم د خدمت ته راودرېږي. بله ډېره مننه خواجه مولوي صاحب کور مودان. د هلمند راډیو قدرمنو اورېدونکو ځانګړې مرکه همدومره وه چې د هلمند ولایت مقام لویان الحاج مولوي محمد قاسم ریاض صاحب سره مو د وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو په چارو باندې بحث وکړ. ترې بلې مرکې پر چې تاسو درنه خدمت ته حاضرېږو پر مهربانه الله مو وسپارو.